د هر علاقې د ترقۍ دار و مدار د علاقې د ځوانانو او مشرانو په اتفاق او اتحاد باندې منحصر وي او کله چې په عوامو کې د خدمت د خپلې علاقې جذبه بیداره شي نو د دې علاقې د ترقۍ شروع کېدو زیری هم ورکوي. همدارنګې تېره ورځ د تحصیل بحرین په علاقه مانکیال کې مقامي مشرانو او ځوانانو، بوډاګانو، زنانو او مریضانو د تکلیف د کمی راوستو په نیت د یو ټکسي سټینډ پرانسته وکړه چې د پرانستي پیته د علاقې د مشرانو او د اسسټنټ کمشنر بحرین په لاس باندې کټ کړه شوه. د پرانستي په دستوره کې د علاقې ځوانانو او مشرانو په لوی تعداد ګډون وکړو. دا ټکسي سټینډ په ننني دور کې د دور جدید د ټولو سهولیاتو نه ډک دی. په دې ټکسي سټینډ کې موجود سهولیاتو کې یو اهم او لوی سهولیت دا هم دی چې کمې سیلګري سیمې دي د مانکیال په حدودو په علاقه کې هغوی ته به دا ټکسي سټینډ والا د تګ د سورلۍ سهولیات ورکوي. په هغې کې ډبل سیټر، 4x4 جیپ او نور سهولتونه هم شته. هر ځای میډیا علي، هر ځای خپل دغه راځي. زموږ د مانکیال یو خبره هم په میډیا باندې راځي ځکه دلته څوک رسي نه، ولې دا علاقه ډېر وروسته پاتې شوې دی. الحمدلله نن زه دا یو دغه کوم چې وایي چې زه دعوه کوم چې زموږ د علاقه مانکیال چوټیل او جبه دا په ټوریزم کې اخیستی شوي دی او دې دپاره میلمانه راځي. هغوی دپاره یو غټه دشواري وه ځکه دلته د اړې و انتظام نه و او روډ نه به خلک و چې دده څوک به چې کوم دی اسرین ته به تله هغه ځای نه به ګاډۍ کوو، چا به دی چې بحرین نه او چې کوم دی چمګړۍ نه به ګاډۍ کوو. اوس زه خپل د قوم او خپل د علاقې مشرانو، خپل د علاقې عوامو شکریه ادا کوم چې هغوی خپل اپنے تحت دلته اړه کولاو کو او دې اړه کې انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا اړه به کامیاب وي او ټوریزم دپاره او خاص کر د مانکیال عوامو دپاره چې زموږ زنانه پر دې روډونو باندې کوزېده هغوی به چې کوم دی په لارو باندې کوزېده. اوس چې کوم دی اړه قایم شو او په دې اړه کې انشاءالله دا قوم او د دې قوم بچي زنانه ټول په امن کې اهم دغه د اړې مسله هغې دپاره زموږ سره چې کوم دلته د نیوز پروګرام او شرکت یې وکړه. موږ ډېر شکریه ادا کوو او ډېر شکریه ادا کوو. زموږ دپاره دلته دې اړه کې ډېر لوی ضرورت و. دا د بحرین او د کالام پسې دریم مرکز دی مانکیال، نو دې سره یو وادي دی بره دې وادي طرف ته چې کوم دی د خلکو تګ راتګ د سیاحت خلکو او چې کوم دی نور د علاقې د خلکو د ښکته تلو د بره تلو دپاره اړه نه و. دا اړې ځای چې کشا ورکړی دی موږ د دې خلکو د بشیر دوی شکریه ادا کوو چې دوی دا ځای ورکړی دی او دا اعلان یې ورکړی دی چې کله دا اړه فعال شوې نه وي نو موږ د دې خلکو نه به پیسې نه الو. شونه چې دی هغه هم ډوډۍ دي او هوټل پکې هم موږ جوړ کړی دی. انشاءالله زموږ د ټوریست څومره چې دي زموږ کوم دغه پراجیکټ منظور شوی دی څه کالي ډېر ټوریست چې دی ډېر په خوشحالۍ سره دلته هغوی راغلو او بیا لاړل ځکه چې د هغوی د هر ټایم کې د ګاډي صحیح ده. قاري صاحب په لاره کې به ګاډي ولاړو، پول په روډ کې به ګاډي ولاړو. زما خیال دی د دې کلي چې کوم زموږ خویندې میندې دي هغوی هم په روډونو کې کوزېدي. ګڼئ چې دا سهولیت راغلی هغه یقینا چې دا ټول د دې باندې خو د عوام تاسو ګورئ خپل په دې کیمرې په سره وګورئ ټول خلک راوتي دي په دې باندې خوشحاله شول چې زموږ خویندې زموږ میندې چې دی په روډ زموږ ضعیف العمر کسان چې دی خلکو ګاډو والا په روډ کې ځول نن هغه چې دی خپل سټاپونو ته د دې اړې په هغه سره چې دا کم تورست چې دي زمونږ چینل ګوري یا زمونږ مونږ خپل ګوري هغوی د کم پیغام ورکوئ دې اړې ته راشي تاسو هغوی له سعودیت نه پورویل ورکوئ کوم چې بانډجات دي دلته سیلګري سیمې چې دي د هغوی څه کوئ؟ هغوی ته مونږ دا پیغام ورکوو ستاسو په دې کیمرې په شاته باندې چې دلته مونږ سره هر قسمه ګاډي دي. مونږ سره رشکیش دي کم زموږ دا بره چکیل بانډا یا سیری بانډا یا جبه بانډا یا دغه شمشیر بانډا هغوی ته باقاعده مونږ دلته سټینډ کولاو کړی دی. جیپ هم میلاویږي هغوی ته، ډبل چکر ګاډي هم میلاویږي، عام فور ویل ګاډي هم میلاویږي. یعنې هغوی د دې سره ډېر خوشحاله دي. مانکیال د اړې دا وه چې د مانکیال ټول ډېر شکریه ادا کوم چې په ګڼ تعداد سره راغلو او زموږ دا انتخاب وشوه. دا اړه به انشاءالله تعالی
نن به زموږ ګاډي د مانکال او پاوشا مسافات ګاډي په دې اډې نه چلېږي. ټیکسي سټینډ د پرانیستې نه مخکې به ټیکسیان د روډ په غاړه باندې ودرېدل او د خپلو کورونو د علاقو نه به یې ډېر لرې لرې د مسافر کوزول کوم چې د ګاډي سورلۍ ګڼلی شوې. په باران، واورو او سیلۍ او طوفانونو کې به همدغه خلک بیا په لویه لاره باندې په یو پیدل خپل کلي ته او بازارونو ته راتلل. یاده دې وي چې مقامي خلکو د 2 کالو په میاد باندې بالکل فری دا ټیکسي سټینډ د علاقې خلکو ته په حواله کړی دی او هیڅ قسمه ټیکس او پیمنټ یې نه غواړي. د ترقۍ په دې کوششونو کې د مقامي سیاسي فعال کارکنانو کې قاري عبدالرؤف مانکیالي نوم په ښه ټکو کې لیکلی کېدی شي او کوم ځای چې دوی ته د علاقې د ستونزو په نظر راځي هلته دوی د مقامي ولس په مرسته هم کارونه کوي او زیات تر کارونه که د ولس د طاقت او توفیق نه بهر وي نو په مقامي MPA باندې د هغې د کولو هر قسمه کوشش کوي چې تر اوسه پورې په دې وجه باندې د مانکیال سیمه د ترقۍ په لیاس سره د ټولو نه اولنۍ سیمه ګڼلی شي. شیر علي خان بشرخیل، مدین سوات.